بلخ ولایت کې 1680 کارتنه 15 لیترۍ غوړي له لابراتواري ازمایښت څخه وروسته ازبکستان هیواد ته مسترد شول. په بلخ ولایت کې د خوړو او درملو ملي ادارې ریاست نن پنجشنبه د روان 1645 هجري قمري کال د رجب د میاشتې په 5مه نیټه د ازبکستان هیواد څخه وارد شوي 1680 کارتنه 15 لیترۍ غوړي چې په مجموعي ډول 1540 بوتله کېږي د لابراتواري ازمایښت څخه وروسته بیرته یاد هیواد ته مسترد شول. مسؤلین زیاتوي چې یاد غوړي د کفایت سمیر شرکت له لوري بلخ ولایت حیرتان بندر ته وارد شوي وو چې د تولید او پای نیټه یې نه درلوده او پر همدې بنسټ د یاد ریاست له لوري مسترد شول. کفایت سمیر په نامه سره یو تولیدي شرکت ته چې غوړي د ازبکستان هیواد څخه واردوي افغانستان ته د دوی سمپلګري د موږ په لابراتوار کې د اصولو خلاف وه چې دوی د انقضا او د تولید تاریخ نه و معلوم. صرف په روسي ژبه باندې لیکل شوي وو چې د دغو په دا لیبل کې لیکل شوي وو چې د یادو غوړیو تاریخ د بوتل په سر ده، ولیکن موږ د فزیکي ټیسټ د نتیجې څخه دا معلومه شوه چې تاریخ نه لري. بیا هم موږ راغلی موټر چې د ازبکستان هیواد څخه راغلی و، په دې کې موږ هم د زیاتره کارتنونو وکتل، ارزیابي مو کړه، ولیکن تاریخ پکې نه و. نو بناءً هر هغه تولیدي شی چې تاریخ، تولید او انقضا ونه لري د مسؤلیت غذایي له اصولو سره خلاف ده. دغه موږ رسما بیرته ازبکستان هیواد ته مسترد کړ. دا یادونې وړ ده چې یاد ریاست تر دې وړاندې هم 120,000 لیتره بې کیفیته غوړي نیولي ول.